ټاپي پروژه چې د افغانستان لپاره یوه ستره اقتصادي پروژه بلل کیږي، نن چهارشنبه په هرات ولایت کې د دې سترې لویې پروژې عملي چارې پیل شوې. د کندوز پوهنتون استادانو په خبره د دې پروژې په پلي کېدو سره به اقتصادي ودې او پرمختګ ته لاره هواره شي او هیواد به ګړندی پرمختګ ورسره وکړي. اساساً اگر ما بخوایم در کشور استخدام کامل داشته باشیم و حداقل استخدام متوازن داشته باشیم و از فرار جوانان جلوگیری کنیم، کشوری است که ما پلان‌های صنعتی و پلان‌های اقتصاد زیربنا را از روی کار بگیریم. په ورته مهال بیا د دغه ولایت اوسیدونکي د ټاپي پروژو چارو په پیلېدو خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د دې اقتصادي پروژې په پیلېدو سره به مو هیواد پر ځان بسیا او زرګونو هیوادوالو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابر شي. آنقدری در جامعه مفید است که از نگاه جغرافی ما را مطرح میکنه و دیگه در بود اقتصادی یک تعداد مردم در کار میفته و یک اندازه پول در خزانه دولت و دیگه ای که از گاز از استفاده میکنیم. واقعا این یک پروژه است که هر جوان، هر محصلی که از پانتون ها از بخش‌های مختلف فارغ میشه و همچنین پروژه ها در کشور خود میبینه که عملی میشه، این برایشان بسیار یک امید خوش برایشان میته. دا په داسې حال کې ده چې د ټاپي نلیکه په کلني ډول د 33 میلیارډ متر مکعب غاز لیږد وړتیا لري او د ټرانزیټ فیس یا حق العبور له درکه به د افغانستان ملي بودیجې ته شاوخوا 450 میلیونه ډالر کلنی عواید جمع شي.